أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا هم ښه راغلاست د نن ورځې خپرونې ته. د سباون تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسې په جریان کې د 5 کالو راهیسې را په دې خوا د سباون ګروپ خاص ځانګړې خپرونه د حفظ او د قرأت د سیالۍ په لاره اچول د پاره د حافظانو او د قاریانو چې د ښه لا پیاوړتیا او د ذهنیت او د تشویق په خاطر باندې چې نورم دوی و قرآن مجید ته تشویق سي، نو هغه وخت بیا را رسېدل دی، هغه د خپرونې وخت. په دې خپرونه کې چې زموږ سره کوم میلمانه دي، داوران صاحبان، قاری صاحب سعید الدین، قاری صاحب جند الله اغا، او قاری صاحب بدیع الدین، او قاری صاحب عبدالستار خادم، ټول ته ښه راغلاست وایم. او زموږ سره چې په کومه خپرونه کې برخه اخیستې ده، هغه 5 قاری صاحبان: قاری صاحب محمود، قاری صاحب صدیق الله، قاری صاحب نقیب الله رحمتی، قاری صاحب فقیر محمد، قاری صاحب خان محمد. د خپرونې د فیل د آغاز لپاره د تلاوت لپاره بلنه ورکو قاری صاحب بدیع الدین آغا ته چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم
لأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. صدق الله العظيم. قاری صاحب بدیع الدین آغا و چې ستاسو په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. نړۍ مننه ترې نه کوو. راځو د خپرونې وفیل ته چې کوم قرره حضرات یې زموږ سره برخه اخیستې ده. قاري صاحب صدیق الله ته بلنه ورکوو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاري صاحب صدیق الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب صدیق الله ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاری صاحب صدیق الله. قاری صاحب شروع کړه تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. صدق الله العظيم. ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله فيكم.
قاری صاحب صدیق الله و چې تاسو په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. قاری صاحب جند الله اغا ته بلنه ورکو چې مختصر نظر باندې ورکړي د قاری صاحب تلاوت باندې. ماشاءالله قاری صاحب صدیق الله په زړه پورې تلاوت وکړي. سره کوم چې د تلاوت انداز او په انداز سره ماشاءالله زبردست تلاوت وکړي او مقامات ماشاءالله استعمال کړ. سره کوم چې بیات او رقم بیا تلاوت نه بعد حجاز او رقم ماشاءالله زبردست تلاوت ډېر جزاكم الله خیره. قاری صاحب صدیق الله ته پر هغه ځای خدای په معنی ورکو. الله دې ملس قاری صاحب صدیق الله د خبرونې په دې برخه کې قاری صاحب نقیب الله رحمتي راغواړو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاری صاحب نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. دلته دوی تو ورته دا سم کې یو قاری صاحب نقیب الله تلاوت شروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أحسنت ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله أحسنت. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله بارك الله فيكم في صوتك. قاری صاحب نقیب الله و چې ستاسو مخ کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. قاری صاحب بدیالدین هغه دوران ته ورګرځو چې مختصر نظر باندې ورکړي کوم نیمګړتیا و د قاری صاحب په تلاوت کې هغه ورته په ګوته کړي. ماشاءالله قاری صاحب ډېر ښه انداز سره تلاوت وکړي. صرف چې لږ ساه غټه وایي ډېر ښه خوند یې کړی چې ماشاءالله ډېر په زړه پورې تلاوت یې وکړ. جزاکم الله. قاری صاحب نقیب الله تا ته پر هغه ځای باندې خدای په معنی درکو. الله دې ملصد. دریم قاری صاحب چې په دې خبرونه کې برخه را سره اخلي هغه قاری صاحب معشوم قاری صاحب محمود ته بلنه ورکو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګران سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. معشوم قاری محمود. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إن شاء الله. أحسنت. وللآخرة خير لك من الأولى. أحسنت. ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم. صدق الله أكشره. صدق الله العظيم. قاری صاحب ماشوم قاری ډیر ماشوم قاری محمود چې ستاسو مخکې تلاوت د کلام الله واوروي. قاری صاحب عبدالستار خادم که مختصر دغه نظر باندې ورکړي د قاری صاحب پر تلاوت باندې. ماشاءالله قاری صاحب محمود ښه تلاوت وکړ، خو هیله ده چې مقامات زده کړي، مقاماتو نیمګړتیا وه، ښه تلاوت او ابتدا او انتها دې سمه کړي. بالکل ماشاءالله. قاری صاحب چې دی ماشوم قاری دی انشاءالله الله ته امید شته چې ښه قاری به الله جن جوړ کړي. قاری صاحب محمود تا ته اجازه درکو الله دې مل صاحب. څلورم قاری صاحب راغواړو. قاری صاحب محمد فقیر ته بلنه ورکو. فقیر محمد ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاری صاحب فقیر محمد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. رجيم. قاری صاحب د سره تلاوت شروع کړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
جزاکم الله. قاری صاحب فقیر محمد چې تاسو مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړل، قاری صاحب را بسو د داوران ولور ته چې مختصر نظر ورکړي قاری صاحب نیمګړتیا ورته په ګوته کې. سعید الدین صاحب. ماشاءالله قاری فقیر محمد ماشوم قاری دی، ښه تلاوت یې وکړي، خو په خپل تلاوت کې د دی پر غنې پر مد پر اخفا باندې کار وکړي. نور ماشاءالله د قاری صاحب تلاوت په زړه پورې و. ماشاءالله جزاکم الله خیره. قاری صاحب فقیر محمد تا ته پر هغه باندې اجازه درکو، الله دې ملسه. قاری صاحب خان محمد ته بلنه ورکو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاری صاحب خان محمد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب تلاوت شروع کړه. قاری صاحب خان محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قاری صاحب خان محمد چې تاسو مخکې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، قاری صاحب را بسو د عبدالستار خادم صاحب لوري ته چې مختصر نظر ورکړي د قاری صاحب پر تلاوت باندې. بلې د قاری صاحب څخه مو هیله ده چې د مسابقې تلاوت وپېژني، ځکه ژر جواب ته ولاړ سي، جواب الجواب ته ولاړ سي، او بل د وقف اضطراري یعنی د ساده کمښت څخه چې کوم وقف رامنځته کېږي د دې څخه ډډه وکړي او دې ته حل لاره پیدا کړي. جزاکم الله. قاری صاحب نظر مو واورېدی. قاری صاحب خان محمد و چې زموږ سره په مسابقه یا خپرونه کې برخه اخیستې وه، نړۍ مننه ترې نه کوو. قاری صاحب خان محمد الله دې ملسه. زموږ د همدې ورځې خپرونه پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د الله په امان. بیا چې ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو، پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارو، الله مو کامیابه او بریالي ولري. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري